وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. عزیزانو دوستانو، الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. مخکې ویډیوګانو کې ما دا خبره در سره شریک کړې وه چې زه په هغه خبرو انشاءالله تعالی ډېر راغلم چې موږ تاسو ضرورت ورته ډېر لرو. د هغو خبرو نه یوه ډېره مهمه خبره ده موږ تاسو منځ کې افغانانو چې موږ تاسو د قرآن کریم نه ډېر لرې ساتل شوي یو. الحمدلله مسلمان یو، الحمدلله مذهبي خلک یو، خو باوجود د ده چې موږ ته ځان ډېر مذهبي خلک معلومیږي، خو د قرآن کریم د ترجمې نه، د قرآن کریم د تفسیر نه ډېر لرې پاتې شوي یو. ما درته ویلي وو چې ډېر خلک موږ کې دین بیانوي د فضیلت د لوري نه. که د قرآن کریم فضیلت زه اوس شروع شم ډېر وخت نیسي، یو څه نه څه خبر هم یو، ځکه یو څه نه څه بعضې وخت کله هم ځنې یا اکثر وخت تلاوت یې هم کوو، خو ما مقصد دغه دی چې په ترجمه یې ډېر کم ګورو افغانان، خاص کر ځوان طبقه. ولې څه وجه کیدی شي؟ شاید دا و که افغانستان کې جنګونه و، فقر و غربت و، دا خبره هم صحیح دی، دا دلیل هم صحیح کیدی شي، لیکن زه هغه افغانانو ته، هغه ځوانانو ته دا خبره ورسره کوم چې په نورو ځایو کې اوسېږي. فی الحال موږ د قرآن کریم نه ځان ډېر لرې ساتلی دی. زه یې فضیلت ته نه ځم، زه یې په دا نښه اول باید په دا وژغلو چې څه په ذهن کې دی، څه وجه دی چې موږ د قرآن کریم نه لرې ساتل شوي یو. دا ډېر مهم دی چې اول هغه معلوم کړو چې ولې لرې ځان ساتل شوي یو. ځکه په هغه خبره ونه کړو، په هغه باندې بحث ونه کړو، نو په قرآن کریم ته نشو نږدې کېدی. یو دوه درې ویډیوګانې زه په دې ډکوم چې ولې د قرآن کریم نه موږ تاسو لرې پاتې شوي یو. یوه وجه دم کیدی شي چې څه نه څه نسبت موږ د قرآن کریم سره لرو، هکه د فضیلت د لورې نه وي، هکه په غم و شادي کې وي موږ تاسو قرآن کریم دی، هغه که په ژبه باندې وي قرآن کریم دی، ذهن ته دغه سیګنال راکوي چې د قرآن کریم حق مو ادا کړی، لیکن دا د قرآن کریم حق نه دی، نه یې دغه دپاره پروردګار عالم نازل کړی دی، نه دغه ژوند بدلوي، نه دغه په ژوند کې زندګي موږ تاسو په دغه بدلوي. کنه ډېر وخت قرآن کریم په ختمو په غم و شادو کې هر شی. دویم شی په ذهن کې دا ډېر مهم دی، زه په هر ویډیو کې دا خبره در سره شریکوم چې کومه مسله بیانوم، دا خبره زه در سره شریکوم، هغه دی تقلید، هغه دی تقلیدي اسلام، هغه دی تقلیدي دین. تقلید په دا معنا چې موږ تاسو داسې فامیلي کې لوی شوي یو چې خالي دین موږ ته په میراث پاتې شوی، نه مو خپل کتلی، نه مو کوشش کړی، نه مو دا اراده و نیت کړی دی چې زه هم قرآن کریم وګورم. هغه ماحول کې چې موږ تاسو لوی شوي یو، افغانستان نه راغلی یو، دغه ځای ته هغه ذهن مو د ځان سره هم راوړی دی. هغه ماحول کې چې ما و تا سره څه خبره مخامخ کېدی د دین د اسلام، مذهبي خلک ته تللو، مذهبي خلک چې څه به موږ ته ویل، موږ نه تحقیق کړی دی، نه یې کوو، نه مو تنقید کړی دی، نه یې کوو، خالي مو منلی دی. تقلید که زه یو ساعت وغږېږم، هغه چې ما مقصد 15 دقیقې وي چې ته په خبرو موږ تاسو په خبره پوه شو. تقلید او د اسلام د قرآن کریم مقایسه څه شی دی؟ قرآن کریم موږ تاسو ته وایي چې سترګې مې درکړی دی ګوره، غوږونه مې درکړي دي پې اوره، ذهن عقل فکر مې درکړی دی سوچ پې کوه، بیا عمل پې وکړه. تقلید په دا معنا سترګې مې درکړی خو وینه پې ما، هېڅ شی مه وینه، هېڅ شی مه وایه، هېڅ شی مه اوره، څه چې بل چا راته وویل هغه مو په هغه شکل ومنه چې قرآن کریم دا وایي، هغه مو په هغه شکل ومنه چې الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی دی، تحقیق مو نه ده کړی، بس هغه مو ومنه. دا تقلید دی. موږ تاسو تقلیدي ذهن راوړی، موږ تاسو په تقلیدي اسلام کې لوی شوي یو. دغه تقلیدي اسلام، د تقلیدي ذهن دا ما په نظر ډېر غټ سبب ګرځېدلی دی چې موږ د قرآن کریم نه لرې ساتلي یو. تر هغه پورې چې دا ونه منو چې موږ فکر دی که افغانستان نه راغلی یو، دنیا په نورو ځایو کې اوسېږم که نه، دا یو موږ اوس هم هغه تقلیدي اسلام کې اوسېږو. دا باید ومنو او دا پرېږدو باید. ګورې ما مقصد دغه نه دی چې موږ باید بیخي تقلید ونه کړو. هر څومره چې علم الله تعالی راکړي بیا هم الله تعالی وایي چې بل انتم قلیل، ډېر لږ علم مې درکړی دی.
مشوره ته موږ انسان هر وخت ضرورت لري، هر وخت هغه مسایلو ته ضرورت لري چې زه بل چا نه پوښتنه وکړم، لیکن د دین دغه ټول بوج موږ په بل اچو، په بل چا واچو، خپل هیڅ ونه ګورو، خپل هیڅ فکر ونه وکړو، خپل هیڅ د قرآن کریم ترجمه ونه کړو. دا ډېر غلط کار دی عزیزانو. بله ویډیو هم راسره وګورئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.